music flow. Assalamu alaikum. Welcome back to this channel from Ottawa, the capital of Canada. يا سلامونا نختاجك جور بخير شيء سر خيراتي راغلي ما و بايتخت دا كندا بايتخت الأول سيدول خير سر براي مع شام چې تقریبا یو وله ساعته لار وه د موټر په موټر کې رالو نو راورسېدلو تقریبا 1 بجه وه د شپې چې زه راورسېدلم دلته و کاناډا ته دا د کاناډا پایتخت دی د اټاوا په نامه انشاءالله دا راسره وګورئ پر بارډر باندې هم یو څه پوښتنې سره وکړئ چیرې ځې څه شي کوې څونه عمر دپاره ځې نو هغه جوابونه مو ورکړل. Visit Where? Ottawa. Any alcohol, tobacco? Oh, no, nothing. Cannabis? Nothing. Firearms, weapons? Negative. راشده بسو Pepper spray, mace? ما به ګرځو د خیره سره د هغه پارلمان به وګورو د خیره ډاونټاون به وګورو چارطرفه به وګرځو یو شی مې به د څښلو د خوړلو هم راواخلو د خیره سره انشاءالله بس په دغه چنل کې سره اوسئ ډاونټاون دی کوچنی ځای دی دونه غټ ځای نه دی خو ډېر تاریخي ځای دی ما شاته چې دا بلډینګان وینئ اوس په هغې خواته هم ورسو د خیر سره هغه به هم ښکاره کړمه یواره به په دغه کوڅه کې راتېر سو وایي دا خو در شاریه راواوښتلم وبخښه اشاره سره وه زه ته راواوښتلم فکر مې نه و موټر رنګ راکوي وایي پام کوه یارو چې پر بله ولاړ نه سې نو دغه ځایونه نو ما شامي خورا ښه خوند کوي ګورو پام ورباندې کېږي ښه رسټورانټونه یې کاپي مې راواخیستل ورته کاپي نه خورده خو نو جنګ نه میشه جره موږ خو نو د کاپي شوقیان یو یو ورځ یو ګیلاس کاپي والا ښه خوند کوي وروره پشکې ونه مشلې دلته هم خلک سیلانیان د ډېرو لرو ملکو څخه ورته راځي یاران د هندوستان نه راغلي دي ورته د هغه ځای په لیدو یا ور به دا خوا وګورو بیا به دا خوا راسو پر هغه تاریخي ځایو باندې به راکاټ سو دا شی ورته جوړ کړی دی مینه که څوک اوبه غواړي اوبه څښي هلته مازې بوتل ورته کښېږده ډکه کړه یا اوبه وڅښه په ګرمیانو کې خو نو اوبه ضروري دي او دلته هوا ګرمه ده هوا ښه زوروره ګرمه ده دلته دا خو نو دا ده کشکه کاناډا هم خورا ښایسته پاخه پاکې ښه ملک دی ښه ساتلی دی دا ملک هم یارانو دا بلډینګ وینئ دا یو وخت ټول اور اخیستي وو په 1914 کې تقریبا بلډینګ اور واخیستی په دې کې یوه کتابخانه وه چې هغه پاتې سوې وه نو اوس چې چارطرفه زه نور بلډینګونه هم د ښکاره کړمه دغسې جوړ کړي دي بلډینګ خو بېرته سم کړي بلډینګ چې بېرته سم سو هغه د اور ډیزاین یې ورکړی دی لکه سوځلی چې دی بلډینګ یعنې چارطرفه د نور بلډینګان چې هم دي هغه اور نه و اخیستی مګر هغه هم په دغه طریقه باندې جوړ کړي دي لکه اور چې اخیستی لکه سوځلي چې دا رنګ یې دغسې ورکړی دی راځئ دا راسره ووینئ خورا څه جالبه شی دی جالبه ځای دی
See all these cameras over there on top? دا پورته کیمره کې د بلډینګ په سر ویني دا ټوله برابر کړي دي پر دغه پارلمان باندې چار طرف بلډینګونه یې هم په دغه نقشه جوړ کړي دي لکه اور چې اخیستی یې چا طرف پر وګرځو وی به ګورو چې څنګه دی که دننه خلاص شو دننه به هم در ښکاره کړم دننه به هم ورسو دننه ځای به هم وګورو که خلاص و په شرط دی ما ته را معلومېږي نن د یکشنبې ورځ ده شاید نه خلاص خو خیر یو بل انتیکه جالبه شی به در ښکاره کړم په اوبو کې به مو اور نه لیدلی یا په اور کې اوبه په اوبو کې اور یا په اور کې اوبه دا یې دغه ته وګورئ دا څنګه شی جوړ کړي دي هم زور تاریخي ځای دی په دا اوبو کې دا دی اور بال دی درته د پارلمان په مخامخ دی دا هم دا پیسې ویني چې دا ور اچولې دي دا دوی د ګډ لک دپاره ور اچولې دي د خوشبختي دپاره اوبو کې دا دغسې توده هوا کې دا اور دا باد چې راوالوځي پر دا مخ باندې داسې بیخي توده هوا راشي اور دی نو ګیس پکې بل دی ګیس به یې هم ځي تر هسه چې دغسې ورسو ټوله سیلانیان د ملکو څخه راغلي دي فلیپین اوس هم دا د کار په شروع دی دا ځای باندې دا دي اوس هم کرینونه ته درولي دي کار په شروع دی زه چې دلته در مخه څو کال در مخه راغلی وم دا ځای ایله و خلاص و یعنې د روغه پاپه پرې ورتللی سولی اوس یې شاید بند کړي نو دغسې به په راوڅرخېږو داسې پر دې خوا دا بلډینګ هم دغسې دی لکه اور چې اخیستی مګر ور یې نه دی اخیستی دا یو هنصوروا مع بعض هاي څه پشکې وایاست یارانو په کاناډا کې څه وایاست د کاناډا په پارلمان کې څه وایاست یارانو ورته ګورئ ورته وخاندئ بېشکه یارو بېشکه ورککش دا چې دوی ته وګورئ یارانو ورختلي چې پورته دلته دا نوی ځای جوړیږي اکسټنشن ورکوي غټي یې دغه ځای دا کار چې په شروع دی ګورئ که وګورئ دلته هماغه د څه وي رنګ ورکوي لکه سوځلي چې مګر دا نوی بلډینګ جوړیږي دا خواته دا پردې په راځړولي دي که در معلومېږي نه اوریجنل بلډینګ خو نه هغه دی مګر دا مخته چې دی دا دوی چې جوړیږي هغسې پردې په راځړولي دي کار پرې کېږي تاسو وینئ دیوال یې داسې کړی دی لکه اور چې اخیستی یو وخشه ټینګ مګر هغه کیسه نه ده دا یې دغسې رنګ ورکړی دی
نشاز آفس دی کور دی ځای دی پر دې پشکې زړیږي ټول غټ ګروپ راغلی دی ټول د هندوستان excuse me سیلانیان یارانو تر اوسه د اوبو خوا وګورئ چې دلته څه کیسه ده د کوچني چوټه پاته شوې ده یاران دغه برج ونی زه سره نږدې کړم دغه برج اوړې وه کیوبک ته اخوا ته ځئ د اوبو پر اخوا کیوبک دی او دې خوا ته زه چې ولاړم د اټوا ده نو چې دا د برج اخوا ته ما ځې واوړې او الله د خدای بنده واجر دله انګلیسي بنده شوله ټوله فرانسوي ده ساینونه یې فرانسوي دي او خبرې یې فرانسوي دي هلته چې واسې ټوله فرانسوي ویل کېږي بالا نه انګلیسي بالا بنده شي هر ځای چې ګورې هر ځای چې ځې فرانسوي نشته یي چې بل ور ورته راغلی وم موټر مې ودراوه ساینونه یې ټوله په فرانسوي وه نه پوهېدلم چې موټر دا درولی دی دا سم ځای دی که یا یو بل نفر څه پوښتنه وکړه ما هلته راسې هروته ودرېږه ته دا راته تشریح کړه دا راته ترجمه کړه دا څه نشته دی فرانسوي مې نه دی زده هغه راته ویل یا بخار یې درولی سې رخصت چې ده نن موټر درولی سې نو هغه خوا ته د برج په هغه غاړه دا برج په هغه غاړه نو د خیره والا ټوله فرانسوي شروع شي الان دا دې روان یو میده په دا ټوله پارلمان به راوڅرخېږو ښه خوندوره هوا ده ښه خوند کوي لمر نشته چندانې وریځ ده مګر ښه خوند کوي بډې بابا د به لمر راوخېږي د خیره دلته چې څوک ښکته شو د خیره سره ډاون ټاون خوا ته ورښکته شو چې هاخوا ته څه کیسې دي کپتان صاحب ورته ولاړ دی وایي دغه چې نه لاندې دا ورته خلاصوي او بندوي دا ګیټونه دي خلاصوي هغه ګیټ بندېږي هغه یو دا ګیټ دا دې بندېږي او ښه دا داسې دی لکه د پاناما کانال هغه یاران کوم په یاد پاناما کانال چې مې ښکاره کړي په زما تېره ویډیو کې دا هماغه کیسه ده دغه اوبه چې دي دغه اوبه ورته کمې کړي هغه ټول به ولاړ سي بل چینل ته هغه کښتۍ راپورته کړي د دې څخه بیا ځي بل ته ځي بیا پسې بل ته ځي اخر ته ځي بیا هغو اوبو ته ورلېږي دا ولان څه شی دی دا ګیټ بندېږي دا اوبه ورته لیول کې ګوره دا اوبه ښکته شولې دا اوبه در مخه پورته وې دا کښتۍ چې روانه وه دا اوبه یې ښکته کړلې خلک په اخته دي دا نو یو ور دا ګیټ دی بیا بل ګیټ دی بیا بل ګیټ دی بیا هغو اوبو ته لوېږي دا نو چې د راغ دا په رسمي رواج رسېدله یو ساعت وخت نیسي راځئ نو یارانو
دی به چا پسې خطا شوی دی کیسه مې ساده خیر دغه دم خو راسې کش و رش لري خو موږ هم خولۍ راماتې کړلې هوا ګرمه ده دلته هم د مسکینان دا بیا کوره دا هم ډېر دي خوراکیان چې هر ځای ګورې پراته یې فکر کوي یارو خپلې پیسې په دې باندې ګټي دا د یارانو د پارلمان چې کار مو درسره ووالي دا ټوه هغې دا ویډیو مو خوښ شوي تر بل وخته پورې share, like, and subscribe. Peace.